او نن سبا که څوک ماشوم ته نصیحت شروع کړي که نه چې بچیه ګوره ټوپۍ په سره وه دا پنسې لږې ګیټونه بره ساته نو دا ټول به تا باندې داسې راسره شي ماشوم دی دا یې څه خبرې شروع ټوپۍ په سره وه پنسې بره ساته مسله دا نه دی چې دا ماشوم دی مسله دا ده دا ماشوم چې په څه باندې لوی شو هم په دې به ځوانېږي په څه چې ځوان شو په دې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شو په دې به مړ کېږي د اوس نه یې پوهه که په دې مسلو هم په دې به لوی شي څه ته ووایه زویه ټوپۍ په سره وه ته پنسې بره ساته ته ګوره مسواک استعماله ګوره د سړو سره کښېنه ګوره دا کار کوه ګوره دا کار کوه دا په ده واجب نه دي زه منم چې دا په ده واجب نه دي خو تربیت دی اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته لګیا دی او ماشوم ته لګیا دی دومره جوړې خبرې ماشوم ته بیانوي خو په څومره اسان انداز یې ورته بیانوي چې سړی بې زر پوهېږي اسانې خبرې خو ډېرې جوړې دي ګورئ داسې معمولي مه ګڼئ دا خبرې دا صحیح دی چې ظاهره کې اسانې دي او مختصر دي خو نور ډېرې جوړې دي او ښیي دې ماشوم ته ولي چې دا ماشوم بیا دا ژوند په دې تیر کړي نو خپلو ماشومانو ته دا نصیحتونه کوئ دا طریقې ورته ښایي دی په دې لویېږي بعض وایي اوس یې پرېږده وایي اوس یې پرېږده ښه کله وایي چې لږ داسې یو 12-14 کالو ته شي بیا پوهه کوه بیا به یې پوهه کړي بیا به یې پوهه کړي د وړوکوالي نه ازاد پرېږده پرېږده چې دی کرکټ یې کوي فوټبال یې کوي ګیمونه کوي د انګریزانو د ویښتو په شان ویښته جوړوي د هغوی چلونه کوي د هغوی تقلیدونه کوي فلمونه ګوري سندرې ګوري د زنانو سره کیني پاسي که د هر چا سره پرېږده ازاد یې پرېږده خو چې کله دی 15-14 د ورځو بیا یې راټینګ کړه ته یې بیا زما نه راټینګ کړه ځه دا زه ګوره هسې عامه خبره نه کوم ګوره دا زه ډېره تاسو ته تجربې خبره کوم موږ لیدلي دي موږ پسې خلک راغلي دي او تپوس یې رانه کړی چې اوس د دې بچي سره څه وکړو بیا به یې راټینګ کړي نه مګر د الله په توفیق سره راټینګول یې بیا ګران دي ځکه چې هغه څومره وخت په دې مسلو کې تېر کړو خو که د وړوکوالي نه تا هغه له دا تربیت ورکړی وی نو نن به خبره څه وی نن به خبره اسانه وي او پښتو کې خلک وایي که نه وایي لمدې خټې له لږې اوبه لمدې خاورې له لږې اوبه خاوره لمده ده لږې اوبه پکې نورې ور واچوه ښه مزېداره خټه به ترې جوړه شي دا اول نه تا تربیت کړی مسله جوړه ده خو چې کله لږ هوښیار شي یا بالغ شي اوس پې مسله لږه درنه که نو خبره اسانه ده ځکه چې د مخکې نه سلسله دې سره روانه ده خو چې د مخکې نه تا دغه شان پرېښودی او چې څه کې کوه او एकदم یې بیا راونیسي راګیر به یې نه کړي ښه به یې تس نس کړي